مونږ او تاسو کې ډیر خلک اکثر دغسې الټا یعنې پړ مخې ویده کېږي. السلام علیکم ملګرو. څوک الټه مخ سنبلي دي، څه نقصانات دي؟ نو دا ویډیو مکمل وګورئ. څوک چې الټه مخ ځواني فاستر سنبلي نو دې څه نقصانات دي، او دا ویډیو مکمل وګورئ. نو او مخکې ملګرو سره لازمي شیر کړئ، د مانا سره د کمنټ کې ماشاءالله مو لیکئ، ځکه چې دا چې فاستر سنبلي دي څه بل نقصانات دي، نو الټه مخ څوک سنبلي نو او دا یو ځان ته یو عادت جوړ کړی وي چې کله دی بیډ کې یا دغه رنګې په توشکه چې هر ځای کې دی سملي نو دغسې پړ مخې یعنې الټه سملي. د دغسې ملاستې نقصانات څه دي او د دې په باره کې زموږ او ستاسو خوږ پیغمبر محمد عربي صلی الله علیه وسلم څه فرمایي. د رسول الله مبارک یو صحابي دی حضرت ابو ذر رضی الله عنه، هغه فرمایي چې زه یو ورځ دغسې پړ مخې یعنې الټه ویده ومه او رسول الله مبارک راغی او په خپې مبارکې باندې داسې زه وخوځولمه او راته وویلې چې ته ولې دغسې ویده او دغسې ویده کېدل او دغه انداز چې دی انما هذه ضجعة اهل النار، وایي دغه کم انداز باندې چې ته وده او پروت دا انداز دا د اهل النار یعنې د جهنمیانو انداز دی. حضرت ابو ذر رضی الله عنه چې ډېر یو جلیل القدر صحابي دی، هغه فرمایي چې زه دغسې ویده ومه او رسول الله مبارک راغی په خپې مبارکې باندې زه ویخورولم ویخوځولم او بیا راته وویلې چې دا په کم انداز کې ته پروت دا د جهنمیانو انداز دی، یعنې په جهنم کې به دا جهنمیان دغسې پړ مخې پراته وي. د دې ساینسي طور ډاکټران هم دا خبره کوي چې د دې ډېر نقصانات دي، دې سره زړه ته ډېر نقصان رسېږي، د زړه مرض د دې سره پیدا کېږي، دغسې نور هم ډېر نقصانات د دې نه جوړېږي. نو چې کله هم تاسو ویده کېږئ، مقصد زما د خبرې دا و چې موږ او تاسو په سنت طریقه باندې ویده شو، یعنې چې کله هم موږ او تاسو ویده کېږو د رسول الله مبارک چې موږ طریقه موږ ته ښودلې موږ او تاسو ته، هغه طریقه دا ده چې قبله رخ به موږ سملو، مخ به قبلې ته کړو، دا ښی لاس په ښي اړخ به سملو، دا ښی لاس به دغسې د مخ لاندې راولو او دا ګس لاس به دغسې به د خپې د پاسه ځان ته کېږدو. دغه سنت طریقه د خوب ده او د خوب د وخت بیا دعا ده اللهم بسمک اموت و احیا، نور ذکر اذکار دي چې کله موږ او تاسو په دغه طریقه باندې سمولو، یو خو به سنت هم ادا شي او د اویاو یا د سلو شهیدانو د اجر مطابق ثواب به هم موږ تاسو ته میلاو شي، او بل د دغې مشابهت د جهنمیانو د دغې مشابهت نه به هم بد شو، او بل د دنیوي طور چې څومره نقصانات دي د صحت وغیره د دې د نقصان نه به هم انشاءالله موږ تاسو بد شو. دغه پیغام په خپله هم عملی کوي، دغه خبره او دغه طریقه چې ده دا په خپله هم عملی کوي، د نور ملګرو سره هم شریکه کوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تاسو دا ویډیو کتل د پاستر سملي څوک الټه مخ سملي دې څه بل نقصانات دي، نو دې له پکار د موږ ځان وساتو او دا ویډیو مخکې ملګرو سره هم ثواب په نیت شریکه کړئ. زموږ د یوټیوب چینل په ویډیو ګورئ، د هم سره سبسکرایب کړئ، فیسبوک پیج یې ګورئ، دا سره فالو کوئ او ډېره مننه. والسلام.